بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا په خدمات کې د بلډ بینک په معاملات شانه بشانه د هر یو تکلیف کې د انسان بچولو دپاره هغه د ماکې وي که هغه مني څه حالات وو د بلډ بینک شانه بشانه د هیلث ارګنایزیشن ورلد هیلث ارګنایزیشن سویلوړ دی او د کورمي خلکو د هر یو وسیلې بچو دپاره دا ویلوړ دی. منن روتی و مدت فرم دیسی طرف نه د حکومت پاکستان طرف نه خاص پر د فرم دیسی د صورت د لوکل گورنمنت د هغوی طرف نه متعادر وشو بیگا موجی کې متعد خپلو مجتهدینو بدواونو آډر راغو لکه هغوی سیستاني د رهبر معظم شیخ محسن او هر علاقې ته تاسو چې کومه د پرچینار علاقه دی خپلو قریه قریه ته کوڅې کوڅې ته د هغه پیغام ورسوئ چې تاسو نن نسته ایدي دا کومه بیماري دی دنیا نه راغلي دی دنیا ډېره پریشانه دی سوای د علاج چې کوم دی هغه احتیاطي تدابیر دي احتیاطي تدابیر اعلان مو کوو چې د کورو کې کومې زنانه دي یا کوم 50 سال کسان مخکې دي یا ایمونه جوانان دي چې هغه په خبرې معنا نه کوي هغه د وکي انشاءالله ایمو یوه ښه علاقه دی یوه داسې علاقه دی چې هغه هرکې نه باخبر علاقه دی په ضمیر علاقه دی چې ایمونه جوانان به دینې امنا وکړي او انشاءالله دا پیغام به مو رسوو چې تاسې خپلو کورو کې کومې زنانه دي چې هغه مال مویشي سره تعلق وي هغه والی شي یا هغه د یوې هغه نه څه کار کوي یا غوجلې ته چې په کار دی هغه لاسونه ووینځي سینیټایزر جوړولو طریقه هم ښایي اوس لکه یو سینیټایزر 800 روپۍ دی 800 روپۍ یوې غریبې یوه غریبه خونه یوه مړه خونه نه شي اخیستی ویلی څه هغه به تل کې یا به 50 ملي ګرام وي یا به 40 وي هغه 50 کسانو ته هره ورځ انچې ته اخیستی شي ملي لیټر وي ملي لیټر وي ورکې که نه نو ته موږ د هغه طریقه ښیو چې یو ډیټولو په تل واخله یو ګلیسرین کا یو اوبه میکس کا وکړي هغه نه به موږ ته سینیټایزر جوړ شي او سینیټایزر دا یوه ښه طریقه دی چې کله د مال مویشي نه یا هغه چې کې ته کومه چې کې سوځی کار کوي کومه کور والا یا موږ ته سوځی تېروي یوه ترکارۍ تېروي یا یو خدمات کوي هغه په کار دی هغه لاسونه ومینځي یا یې بچي خدمات کوي هغه په کار دی دغه سینیټایزر ته لاس سینیټایزر ته لاس ومینځي انشاءالله دا مو د خوف نه جوړ علاقې کې صرف احتیاط یې کوو چې احتیاطي تدابیر اپنو کړئ دغې خطرناکې بیمارۍ نه به مو انشاءالله مخکې نوي زندګۍ سره قدم کېږدو او خوشحالۍ سره هغه یې چی واجې نه دغې احتیاطي تدابیر واجې نه چې وبلنوي فیصله شپېږو کوټو کې ساتوئ او کوم تاسو لډو کوئ کورو کې هغه مه کوئ واړو بچی نه پام وکړئ د سرونه وځي د چولو کې چې کوم کسانو درېږي دا جمکټې ما جوړوئ چې رښتا درویغ ما یایوئ سیاسي خبرې ما کوئ د خانو کې د جمکټې څوک جوړوي که وایي نیولی شي قرم ډیسي طرف نه هغه ته به سخترینه سزا میلویږي هغه به جیل ته چوي او د غیر نور داسې ضرورت نشته چې هغه د ډار ضرورت وي ډارېږئ ما دا صرف احتیاط کوو انشاءالله ایمو علاقې کې داسې کیس نه دی راغلی ایمو علاقه ښه دی بیا پرېږدي خو بیا دې د ویللو ضرورت شته د دغو احتیاطي تدابیرو کولو ضرورت شته چې ځینې خلکو یا ټي وي وکړه نشته داسې علاقې شته چې ډېر غریبان د یو بل سره څو خبرې کوي هغه په کار د یو بل سره دا خبرې ونه کړي چې بل ته نږدې راشي وریا پیغام کوي یو بل سره خپلوانه لا تعالو کې اظهار وکړي چې دا 29 مۍ پورې سکولونه باندې 29 مۍ پورې مو احتیاطي تدابیر اپنا کړو انشاءالله مو به مخکې زندګۍ سره خوشحالۍ سره قدم کېږدو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو